منظور خان چې کوم غږ پورته کړی دی د حق موږ د هغې نه کاملا خپل ملاتړ کوو. په نړۍ د هر ګوټ کې که دغسې غږ راپورته شي موږ هغې نه هم ملاتړ کوو. دا خو زموږ خپل ورونه دي، دین هم شریکه ده، ورسره تاریخي اړیکې لرو. صحیح دی چې موږ د هغې په خوشحالۍ کې ځان نشو ځای کولی، اما هر کلام چې زموږ په ورونو باندې چېرته هم زیاتی ظلم یا دغسې اواز پورته کوي موږ ځان هلته رارسوو او حاضر او آماده یو چې د هغې نه هر رقم ملاتړ وکړو. او د خپل ولسونو نه مې هم غوښتنه دا دی د افغانستان د ټولو ولسونو نه، مخصوصا د مشرقي د ولسونو نه، چې دغه غږ د دې غږ سره د یو ځای شي او د منظور خان نه د حمایت وکړي، ځکه چې پښتنو باندې ډېر ظلمونه شوي دي. دا کوم داسې غوښتنه نه ده، دا زموږ حق دی، مسلم حق دی. د خپل مسلم حق نه کاملا دفاع کوو او په هر حال کې ورسره درېږو. او ولو که ما سره څوک هم ونه درېږي په دغه مسله کې، شخصا زه په هر حال کې ترې نه حمایت کوم. اوس په هغې باندې تکلیف دی، آیا موږ په دغه شرایطو کې آماده یو خپل ورورولي ثابتولی شو او که نه؟ نو غوښتنه مې د ولسمشر صاحب نه، رئیس صاحب د اجرایه نه، باقي مانده څوک چې جهادي مشران دي، هغه څوک چې خبرې اثر لري په افغانستان کې، غوښتنه مې دا ده چې په چوپه خوله دې پاتې نه شي. دا د غیرت ځای دی، باید موږ خپل ورونو نه مخ وانه اړوو.